کابل د پلچرخي یو ښوونځي کې ښوونکی شاګرد ډبوي. زاویه نیوز ته رسېدلي معلوماتو کې لیدل کېږي چې د کابل د پلچرخي سیمې په یو ښوونځي کې ښوونکی شاګرد ډبوي. د دغه ښوونکي لخوا شاګرد ته د سزا ورکولو ډول او څرنګوالی ځانګړی دی. په سلامونو مارکلی کوم د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته. ټولګي عادي روانو، شاګردان په خپلو کتابونو بوخت وو، خو د ټولګي په یو کونج کې یو ماشوم لږ بې قراره ښکارېده. کله چې ښوونکي څو ځله ورته وویل چې ارام کښېنه، هغه بیا هم د ماشومانو په شان حرکتونه کول. ناڅاپه د ښوونکي حوصله ختمه شوه، هغه راپورته شو او د غوسې له امله شاګرد ووهه. ټولګی یو دم چوپ شو، هیڅ چا څه ونه ویل، خو د هر چا په سترګو کې پوښتنې وې. هغه ماشوم چې لږ مخکې موسکی و، اوس یې سر ټیټ کړی و. نه یې ژړل نه یې خبرې کول، خو په خاموشۍ کې یې ډېر څه وویل. ښوونکي بیرته خپلې چوکۍ ته کېناست، خو ذهن یې نور په درس کې نه و. هغه پوه شو چې نن یې یوازې یو شاګرد نه دی وهلی، بلکې د هغه باور یې هم مات کړی دی. څو شېبې وروسته هغه ورو ورو د شاګرد تر څنګ ورغی، لاس یې پر اوږه کېښود او په ټیټه ژبه یې وویل: بخښنه غواړم، ما باید ته نه وې وهلی. شاګرد ورو ورو سر پورته کړ، په سترګو کې لا هم درد و، خو د ښوونکي دا خبرې د هغه د زغم لپاره یو کوچنی مرهم و. له همغه ورځې وروسته ښوونکي هڅه وکړه چې په غوسه نه، بلکې په حوصله شاګردان وروزي، ځکه هغه پوه شو چې وهلو سره انسان نه جوړېږي، بلکې له منځه ځي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا اوس زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره د سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.